د پښتو مشهوره سندرغاړې نغمه نن سبا په لندن کې څه کارونه کوي؟ آیا هغې رښتیا غلط کارونه شروع کړي او که څه وجه ده؟ تر اخره راسره پاتې شئ. نن در سره د هغې باره کې څه نوي معلومات شریکوم او هغه ویډیوګانې هم درسره شریکوم چې خلک وایي دغه د نغمې ویډیوګانې دي او ناروا کارونه یې شروع کړي دي. قدرمنو دوستانو، نغمه چې یو ډېر ښه غږ لري او د منګل پخوانۍ ښځه ده، ځکه چې د دوی دواړو په منځ کې بیا طلاق شوی او نغمې د یو جهادي قومندان زوی سره واده کړی، خو منګل تر اوسه پورې واده نه دی کړی. داسې ویل کېږي چې نغمه نن سبا د شرابو په کنسرټونو کې پروګرامونه کوي، یعنی شراب یې څښلي وي او پروګرامونه کوي. یو ویډیو یې هم همدغسې په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده. خو قدرمنو دوستانو، د دغه ویډیو موږ ډېر زیات تحقیق وکړو او غوښتل مو چې د دې په باره کې مکمل تفصیل مخې ته راوړو. نو که موږ تاسو وګورو، په لندن کې خو هسې هم شراب عام دي او هر ځای کې استعمالیږي، څښل کېږي، پابندي پرې هم نشته. خو که بل اړخ ته وګورو نو نغمه هم یو پښتنه ده، تر اوسه پورې هېڅکله هم داسې کار نه دی کړی. نو څنګه به بیا एकदम په سوشل میډیا راښکاره شي او د شرابو په نشه کې به ویډیوګانې جوړې کړي؟ کله چې موږ دغه ویډیو وکتله نو معلومه شوه چې دغه نغمه نه ده، هسې د هغې څوک هم شکل ده او د هغې د بدنامولو دپاره یې کېدای شي دغه ویډیو جوړه کړې وي. نو درنو دوستانو، تاسو ته مې خواست کولو چې په داسې خبرو باندې مه تېروځئ او مه د داسې خبرو باره کې فکر کوئ. نغمه هېڅکله هم داسې کار نشي کولی، ځکه چې کم از کم هغه خو یو پښتنه ده. چینل دا ویډیو تر همدې ځایه وه، غوښتل مو چې دا پیغام تاسو سره هم شریک کړم. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. خوشحاله او بریالي اوسئ.